الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانیدو او پای کې هغه واقعات بیانیدو چې هغه د طائف د غزا نه وروسته را پیښ شوي دي. نو تیر شوي بیان کې واقعه بیان شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه زنانه سره نکاح وکړه او بیا یې طلاقه کړه چې د هغې نوم امیمه الجونیه و. بیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی پیدا شو ابراهیم. نهم کال چې کله شروع شو نو دا د وفدونو کالو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته ډېر وفدونه راغلي وو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختلفو علاقو ته خپل کسان لیږلي وو د صدقاتو او د زکات را جمع کولو دپاره. بیا یو سریه د عیینه ابن حصن رضی الله عنه چې هغه د بنو تمیم طرف ته لیږلی شوې وه او هغوی چې کله صدقات او زکات منع کړو نو بیا د هغوی نه قیدیان راوستی شو. اخرنۍ خبره دا روانه وه چې وفد د بنو تمیم بیا راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته او په هغې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغوی مشرانو ملاقات وکړو او تقریبا 80 کسان یا 90 کسان لسکم سل کسان د بنو تمیم د خاندان نه راغلي وو چې هغه اکثر مشرانو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د هغوی ملاقات وشو او هغوی راغلي دې دپاره چې د خپل قیدیان ماشومانان او زنانه در ازادي کړي. په دغه منځ کې هغوی یو مطالبه وکړه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ته زمونږ شاعر او زمونږ خطیب ته اجازت وکړه چې هغې یو څو خبرې وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازت ورکو. نو د هغوی خطیب پاسېدو عطارد ابن حاجب هغه پاسېدو او په دې خطبه کې او په دې تقریر کې هغه خپل صفتونه وکړو او د خپل خاندان خصوصا صفت وکړو. د هغه په مقابله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ثابت ابن قیس رضی الله عنه پاسو او ثابت ابن قیس یو ناشنا خطبه وکړه، یو ناشنا تقریر وکړو او پای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم شانی بیان کو او د صحابه کرامو شانی بیان کو. بیا هغوی وی په دې باندې مو خبره ودرولې وه، یعنی د خطیب خبره د هغوی شوې وه، پاتې شاعرو د هغوی وی زموږ شاعر لم اجازت ورکړه چې پاسي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاتې سي. عربو کې پخوا دا عادت ډېر اوس لږ کم شوی دی. په شعر او شاعرۍ کې به دوی د یو بل سره مقابلې کولې او ډېر تکړه شاعران د عربو سره، ډېر تکړه شاعران چې هغوی به په روانه دا شعر دغه شان جوړو. د هغې دپاره به یې وخت نه غوښتو او غټې غټې میلې چې به کومې لګېدې لکه د عکاز دا میله او داسې نورې مشهورې میلې چې به لګېدې نو په دې کې به اکثر د شاعرانو د یو بل سره مقابله کوله. نو دوی خپل شاعر پاس او ډېر مشهور شاعرو د بنو تمیم سره او د هغه نوم زبرقان ابن بدر او هغه شروع د دغې نه وکړه د خپل صفت. او شعر و شاعري کې پخوا خو به اکثر دغه کېده چې خپل صفات وبیانېدو او یا به د بل بدي بیانوله او که دا نو دغه نور شاعري به په کوم کېده چې کومې کې به فحاشۍ طرف ته دعوت و غزلې مزلې به وي، دا قسمې خبرې به چلېدې. نو هغه چې څنګه پاسېدو زبرقان بس هغه هم شروع کړوي نحن الكرام فلا حي يعادلنا منا الملوك وفينا تنصب البيع ونحن يطعم عند القحط مطعمنا من الشواء إذا لم يؤنس القزع. منګوي هغه عزتمن خلک یو، منګ درانه خلک یو، زمونږ د مقابلې څوک نشتی چې کله په خلکو کې غربت راشي نو خوراکونه منګ تقسیمو، ګړي بیزې منګ تقسیمو، مالونه منګ تقسیمو.
فمن يفاخرنا في ذاك نعرفه فيرجع القوم والأخبار تستمع إنا أبينا ولا يأبى لنا أحد إنا كذلك عند الفخر نرتفع. دغه وی زمونږ صفات یو د شاعري کړي ده ما سیو سو کړي مې ته ویلې ټول خپل صفات به کیو کو په اخره کې دا وی دغه منګ یو نو څوک دې زمونږ د مقابله چې موږ سره مقابله وکړي او څوک دې چې هغه خپل دې صفات بیان کړي لکه څنګه صفات چې موږ بیان کړي څوک دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړو چې شو هغه شاعر چې هغه ته ویل کېږي شاعر رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو څو شاعرانو خو یو شاعر په دوی کې ډېر مشهور حسان بن ثابت رضی الله عنه وی چې شو حسان بن ثابت وی رسول الله نشتی جمعات کې باغ ټیم نو کسې به ویلې ویلار شرای ولا هرځي کې چی نو حسان رضی الله عنه په خپل وی زب یو ځکه ومه چې ګورم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم استازی راځي پیغمبر دې راوړي ولې وی د بنو تمیم شاعر راغلی دی شاعري کوي پیغمبر وی جواب ولا ورکا نو هغه روانو په منځ کې په دې لاره کې دا شعر وی منعنا رسول الله اذ حل وسطنا على انفراض من معد وراغم منعناه لما حل بين بيوتنا بأسيافنا من كل باغ وظالم. پیغمبر خو چې زمونږ منځ ته راغلی موږ حفاظت کو او دا حفاظت او دا دفاع به موږ په توره باندې هم کوو دا موږ په ژبه باندې هم کوو دا موږ له په هره طریقه باندې راځي مطلب دی چې موږ به دفاع کوو که هغه شعر و شاعري دی شعر و شاعري خو د هغه فن دی ورغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې رسول وسلم ته وکتو هغه ته قم یا حسان حسانه پاسوي فأجب الرجل فيما قال اسړي جواب وکړه اجي څنګه پاسېدو وی رسول الله اجازت ته وی حسان بن ثابت رضی الله عنه بدري قریش جواب وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورځوي حسانه جواب ورکوي جبريل هم تاسو لري دا دومره لوی شاعرو اجي شروع کړو ان الذوائب من فهر واخوتهم قد بينوا سلة للناس تتبع يرضى بها كل من كانت سريرته تقوى الإله وبالأمر الذي شرعوا قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا سجية تلك فيهم غير محدثة إن الخلائق فاعلم شرها البدع. پاسیدوی عزتمن وی حقیقی عزتمن اخو دا قریش تی وی اخو دا مهاجرین دی چې کوم راغلی زمونږ طرف ته او د دوی دا ملګري طریقه د دوی نه زده کوي بادري به د دوی نه زده کوي شجاعت به د دوی نه زده کوي هغه قوم دی چې دشمنی دی ورسره وکړه نو دشمنی ورسره سر ته نشي رسولی او هغه قوم دی چې ملګرتیا ورسره وکړي نو په ملګرتیا کې د باندې هر څه قربانوي هغه موږ د شاعري وکړه او د مهاجرینو صفت یې وکړو د انصارو یې وکړو چې دوی په دین باندې هر څه قربان کړي دي موږ د پیغمبر ملګري یو موږ د پیغمبر سره ولاړ یو او په اخره کې دته وایي چې اکرم بقوم رسول الله شیعتهم اذا تفاوتت الاهواء والشیع عزتمن خو هغه قوم دی چې کوم وي د پیغمبر سره په مرسته کې ولاړ دی تاسو کوم عزت یادوئ تاسو کوم خپل شان بیانوئ شان خود هغه قوم دی چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره ولاړ دي اقرا ابن حابس چې کله دا شاعري واورېده د حسان رضی الله عنه حیران شو وی په پلار مې دې قسمې وي اوله جاهلیت کې به دوی اسلام قبول کوله دغه مسلې ورته نه وي معلوم چې پلار باندې قسم خوراک ده شرک دی ناروا دي لخطيبه اخطب من خطيبنا ولشاعره اشعر من شاعرنا ولاصواتهم اعلى من اصواتنا ارسوي لاړو ختم شو داغه خطیب زمونږ په خطیب زورور شو داغه شاعر په زمونږ په شاعر زورور دی داغه وازونه زمونږ د وازونه اوچت دي پاتې بګی شو کله دا خبره ترې وشو
نو ټولو اسلام قبول کو. ټولو اسلام قبول کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول قیمتي تحفې ورکړي، قیمتي تحفې. او به پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ د دوه څومره قیدیان چې چا سره کوي نو آزادي کې واپس کوي، دغه چې هغه تقسیم شي. او ځکه ابو هريره رضی الله عنه په صحیح بخاری سے مسلم کې دا روایت دی، وی درې خبرې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلې دي د بنو تمیم په باره کې، او د هغه ورځې نو سره زما سم محبت دی. بنو تمیم قبیله دا ډېره معروفه قبیله ده، اصل العرب، اصل عرب دي. او اکثر دا دلته په نجد او خواوشا علاقه کې دي، او د نورو ملکونو کې مشته، عراق کې لږ ډېر دي، بعض نورو ملکونو کې دي، خو اکثر دلته چې نن سبا د سعودي عرب ویل کېږي دې ملک کې بنو تمیم. درې خبرې څه دي؟ یو ما د پیغمبر نه دا خبره اورېدلې ده چې هم اشد امتي علی الدجال، زما په امت کې به سخت مقابله د دجال سره د بنو تمیم کوي. دویمه وی د دوی یوه قیدی په دغه قیدیانو کې چې هغه راوستی شي هغه عایشه رضی الله عنها سره وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتی اعتقیها، دا ازاده که پریده، فانها من ولد اسماعیل، دا خو د اسماعیل علیه السلام په بچو کې ده. یو دویمه خبره دا شو. دریمه ده وی چې کله دوی خپل زکات او صدقې راولېږلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم طرف ته، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ولیدي وی هذه صدقات قومنا، دا خو زموږ د قوم صدقې دي. نو دې درې خبرو د لاسه زما د دوی سره ډېر محبت پیدا شوی دی. یو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عایشې ته وویل عایشې ان سرک ان تعتقي من ولد اسماعیل فاعتقي من هؤلاء، که ستا دا خوښ چې د اسماعیل علیه السلام په بچو کې څوک آزاد کړي که نه، نو دا کومه جنۍ چې تا سره دی زنانه د ازاده که. او دا دلیل دی په دې باندې چې دا کوم قیدیان چې وو دا تقسیم کړی شي وو، دغه چې عایشه رضی الله عنها ته پکې دغه زنانه میلاو شوې وه، یا دغه جنۍ یا خو یې اخیستې وه په پیسو باندې، یا ورته هیبه کړې شوې وه. خو الغرض چې کله د هغوی دا قوم راغی او د مشران رالو، نو مسلمانانو سره چې څومره قیدیان د دوی وو هغه ټول یې څه کړو، هغه یې واپس کړو. نو دا د دوی فضیلت دی، دا د دوی فضیلت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا درې فضایل د دوی بیان کړي دي. او ځکه دا خبره یاده کوي. اصل خو په اسلام کې خو دا فخر نشته د قوم په بنیاد باندې. اسلام کې خبره ټوله د تقوا ده او ټوله د دیندارۍ ده. خو زمونږ دا بعض خلک چې کیني نو دې عربو پسې ډېرې سپکې سپورې وایي، او بعض خصوصا دې عرب پسې دا چې کوم په دې نجد علاقه کې او حجاز کې او د سعودي عرب کې او د خواوشا ملکونو کې جزیرة العرب په دوی پسې یاره مړه دا دیسې او دا دیسې او دوی ته وګوره او دین ته وګوره او کار ته وګوره. همدا که خلک دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي د دجال سره به ټولو نه لویه مقابله هم دوی کوي. بس موږ چې کله کینو ځان راته ښکاري چې په ټوله دنیا کې که دینداره دي هغه صرف پښتانه دي، او د پښتنو دینداري ما ته معلومه ده که نه، ما ته معلومه چې دینداري په څه درجه کې ده، او که چا کې دینداري شتي. اول خو نن سبا فتنې ډېرې شوي دي، بېدیني عامه شوې ده. که چا کې دینداري ده نو د صحیح دین نه دی خبر. ډېر لږ خلک پکې د صحیح دین نه خبر دي، په خپل جهالت باندې اخته شوي دي. عوام یې پرېږده، مولیان لکه نن دی و مولا تقریر مې اورېدی و ملګري راولی و، وایي د پیغمبر ډېر آثارو په دې مکه او مدینه کې، هغه وایي دا وابیان دي الله تباه و برباد کړي، د دې ملک دا باچایان یادول، او وایي دوی ختم کړو، هغه وایي دوی ختم کړو. نو ما یې د نر زامن دي ځکه یې ختم کړو، پرېښودی وی نو ته بیا خوځېدې، وایي ځکه یې ووایي وی حضرت شاه صاحب به وی چې زه یو پیر د غار حرا له تلم که غار ثور یادو، وی هلته مې کمیس وویستو او په دې
د غره پورې مو ځان سمدستي تاو راتاو کو وایي ځکه چې ما ته پته و چې د پیغمبر بدن دلته لګېدلی نه که دا اوس دې حکومت اجازت ورکړ خو دا ټول لازي دغه ځان به تاوی راتاوی نه دا خو هغه موحد خلک دي ولله الحمد او په دې موږ شکر ادا کوو چې الله حرمین د دوی په لاس کې ورکړي او دوی خدمت کوي اعلی خدمت دا خو جدا مسله ده چې دا دوی کوي خو ښکلې خبره دی چې عقیده د توحید ده عقیده د توحید او بیا وروسته د منګړت خبرې کول او د پروپاګانډې جوړول د دې نه ځان لرې ساتئ دا ملک چې دی سعودي عرب دا د سنیانو د هغه مسلمانانو چې سنیان دي دا د هغوی مرکز دی دلته د الله کور دی دلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم جومات دی کمی زیاتې په هر چا کې من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط هغه څوک دی چې صرف یې همیشه نیکیانې کړي دي او هغه څوک دی چې د سره یې بدي نه ده کړې هر انسان کې کمی زیاتې شته خو عقیده د توحید په دې ملک کې زمونږ د خلکو رزق دا نمک حرامي ده او دا د سپکو خلکو کار دی یو سړی چې ما مزدوري کړې ده او ما زور لګولی او ما دا کړې صحیح ده کړی دی او د چا په ځمکه تا ته دا موقع چا در کړې ده دا اوس موږ دلته ناست یو په امن او امان کې درس بیانو نور ته څه غواړي تا ته څه مشکل دی یو سړی بعض مسلې راوړي دلته ما ته دا مشکل هر ځای کې مشکلات هېڅ خبره نه ژوند نوم د مشکلاتو دی خو الحمدلله دې ملک کې لوی خیر پروت دی او دې په خلکو کې لوی خیر پروت دی زه به استاد ته انشاءالله کېدای شي نن درس کې راشي حاتم الطایی قصې بیان کړم چې د حاتم الطایی د کوم ځای او د ده واقعات نو لوی تاریخ د دې خلکو پروت دی هسې په قصو باندې ګوره کار نه کېږي ها چې ته صرف د یو پښتن قصه یادوې او کله وایي د خالد بن ولید په نسب کې دی او کله وایي د فلاني په نسب کې دی په دې باندې کار نه کېږي کار په دیندارۍ باندې کېږي کار په تقوا باندې کېږي کار په دې باندې کېږي چې چا عقیده د توحید ده او د چا نه ده کار په دې باندې کېږي چې څوک د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعدار دی او څوک نه دی تابعدار په دې باندې کار کېږي الغرض د بنو تمیم قبیلې د لوی فضایل دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړي دي دې وفد چې کله اسلام قبول کو یو بله واقعه را پېښه شوه نو دې بنو تمیم وویل یا رسول الله یو کس اوس ته په موږ باندې مشر که ته په موږ باندې څوک مشر که چې ستا د طرف نه په موږ مشر پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا څه نه وویلي ابوبکر صدیق رضی الله عنه وی یا رسول الله القعقاع ابن معبد دې په مشر که دې ماته مناسب ښکاري عمر بن خطاب ابن سواغوینا یا رسول الله بل امر عليهم الاقرع ابن حابس دا اقرع ابن حابس په مشرکه نا ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر بن خطاب پوی بس لکه ما سره مخالفت تی مقصد دی چې زه دې یادوم ته دغه یادې هغه ورته نه ستا مخالفت خو زه نه کوم و د دواړو خبرې بحث مباحثه ډېره شوه اوازونه اوچت شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ځکه وایي نږدې وه چې را دوه اوچت خلک تباه شوی ولې د څه د لاسه اوچت اواز د لاسه نو الله ایتونه نازل کړو څه وایي الله یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون الله يا إيمان والو د پیغمبر په आवाज به आवाजونه نو چته وي ګوره په مخ کې به زور خبرې نه کوي ان تحبط اعمالكم اعمال بم برباد شي خبر بنې دا معنی ده نږدې و چې دوی اعمال برباد شي
نږدې و چې عمل برباد شي خو الله تنبیه ورکړه نه به اوچته وي اوازونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مجلس کې به اواز نه اوچته وي د هغه په مخ کې به په زور خبرې نه کوي ځکه عبدالله بن زبیر څه وایي په صحیح بخاري کې دا روایت شته وی فکان عمر بعد ذلك اذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم حديثا حدثه كأخي السرار وی عمر بن خطاب بیا ما په خپل ولید سوسو پیری د پیغمبر سره په دومره کم आवाज کې او په دومره ټیټ आवाज کې خبرې کول او په دومره غلي आवाज کې چې پیغمبر به دې تاسو کو تاسو ته به وای دا څه ادب به کو دغه د کوئی به ادبي مقصد نه و خو انسانان دي خبرې دی وبل سره شټاټي شو به کې आवाजونه شو او چت شو الله ته نه به چته وي आवाजونه نو دا یو ادب وسوم دی چې څوک د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارثي عالمي داغه په نقش قدم رواني او علم خلکو ته بیاني داغه په مجلس کې هم وازونه نه اوچتي لکه یو نیم به د عالم سره مجلس کې ناسي استاد سره براسي او دا قهقهي او د پټیز आवाज خبري او پکې بدی ردی او جګړې ادب او احترام بکې د دې مجلس وجداد چې دی کې هغه سره ناشته چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وارث دی د پیغمبر ادب دغه به دغه د وارثانو هم ادب کې نه به خبرو کې مخکې کېږي یو نیم سړی څه کې خبرو کې مخکې کېږي یو پیر موږ سره شیخ المحدث غلام الله رحمتي الله دې ولې روغ صحت ورکړي هغه مجلس کې ناست موږ سره او بس کسان نغلی او یو پکې ماشاءالله د خبرو مشینو نو یو کس ته پوښتنه کو شیخ صاحب ته وی شیخ صاحب دا مسله څنګه او بس یو هغه سٹارټ شو مسله وی شیخ صاحب ناشته استاد مسلې جواب هغه دی شیخ صاحب ناشته موږ خبرې نه دی پکار خو جواب دی چې ګور مسله دي چې شیخ صاحب ګوروي ناشته او دا نو شیخ صاحب ناشته خو ته خو لږه بند کې نه خبره وکي کنه اخو ناشته خو ته خو ادب نشتی چې خبرې ته پرېږدي یو مشر عالم ناشته یو سپینګیری عالم ناشته او ته شیخ صاحب ناشته او ناس خو دی خو ادب خو دی چې ته خبرې ته پرېږدي ها که خبره کې وای شیخ صاحب که ستاسو اجازه درکو خبره وکړه جواب ورکړه و اجازه نه درکړه ته لګیا شوی د مجلس آداب وګوره ها په دې باندې زما یو بیان شته الحمدلله هغه به واورئ را پیدا به کې ملایوي د مجلس آداب په انټرنیټ کې چې سرچ وکړئ نو په دې عنوان باندې به تاسو ته بیان ملاوي شي د مجلس آدابي به د علماو د مجلس ځان له آدابي د مشرانو د سپینګیرو د مجلس ځان له آدابي او د کشرانو د مجلس به ځان له خبري او لكل مقام مقال او د هر مقام د پر خپل خبري دي ورسېدي کنه نو عمر بن خطاب به ډېر غري خبري باغه کول یو روایت کې دي سم راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا شتي چې کله دا آیت نازل شو چې ای ایمان ولا وازونه بنو چې تو اعمال بم برباد شي ګوره نو ثابت بن قیس بن شماس رضی الله عنه نږدې وخت کې تذکرہ شوی ده خطبه چې وکړه د خطیب سره او دا خطیب نه مقرر ده اواز سي اواز اوچتي کنه اواز کمزوري اواز ولا خطیب مزم نه کوي ګوره کم عالم یا مقرر چې اواز درونی او اواز تیزی او کله پکې لږ جذبه کیږي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې خطبه کوله نو سترګې به څه شوي سرې به شوي او اواز به تیز شو او داسې به لګیو لکه یو لښکر سره چې لګیی یا د صحابه کرام د یو لښکر نه یری نو ثابت ابن قیس رضی الله عنه یو خو د خطیب د هغې د لاسه اواز اوچت ساتل پکار بل د قدرتي اواز اوچت و بس دی چې دا آیت واورېدو
صحابه کرامو د ایمانونه چې دا آیت یې څنګه واورېدو خاوې الله زما خبره کوي حبط عملی عمل مې برباد شو انا من اهل النار زه جهنمی یم بس کور کې کېناستو سره راتونه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې څو ورځې ونه لیدو به یې تپوس وکړو ثابت نه ښکاري او یا رسول الله موږ هم نه لیدلی ولاړ شي کوم ځای کې معلومات یې وکړي چې ورلو کور کې ناستو وی تفقدک رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې تپوس کوي ما لکه ته ولې نه راځې ورته وی انا الذي ارفع صوتي فوق صوت النبي صلی الله علیه وسلم واجهر بالقول حبط عملي وانا من اهل النار هغه زیم هغه وازونه چې اوچتوي اعمال مې برباد دي جهنمي هغوی لاړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ثابت خو کور کې ناسته وي چې جهنمي یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لاړ شي ورته ووایي چې بل انت من اهل الجنه ته خو جنتیانو کې راځه اواز مراد دلته هغه دی چې یعنی قصدن اواز اوچت شي یو سړی دی دغه اواز طبیعي دی چې دی چې اوچت دی ته ګناهګار نه دی په دې باندې انس بن مالک رضی الله عنه سوی سبحان الله هغوی به داسې سړي ته ډېر حیران وو دا چې پیغمبر به وایي چې دا جنتي دی وی موږ به هغه ته کتو راکتو به موږ به دې منځ کې ګرځېدو او موږ به یو بل ته وي هغه جنتي دا دی ځکه چې صفا واضحه خبره د پیغمبر د طرف نه ثابت بن قیس بن شماس جنتی دی نو دا به ډېر عجیبه وه چې یو سړی په دنیا کې ګرځي او معلومه دی چې دا څه دی دا جنتی دی ډېره اوچته خبره ده نو ځکه به د صحابه کرامو داسې په تعجب کې دا دی هغه پیغمبر چې ویلي چې دا جنتي دی داسې نور صحابه کرام مبارک هم داسې کله چې د جنگ یمامه باره کې مونږ خبرې کړې دي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سیرت چې ما کړه بیانو خو دا هغه جنګ چې د مسلمانانو او د مسیلمه کذاب په منځ کې و چې د نبوت دعویدارو په 12مه هجري کې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې او په دې کې مسیلمه مردار کړی شوی په دغه جنگ کې د ثابت بن قیس ومو او باوخ کې عمر هم ډېرو نو انس بن مالک وایي په دغه جنګ کې چې کله موږ نو کان فینا بعض الانکشاف لکه موږ کې داسې د جنګ کې لکه شاته کېدو ورو لکه کمزورتیا په موږ کې راغلې وه په دې مسلمانانو کې وي په دې کې ثابت بن قیس رضی الله عنه راغی او هغه کپړې اچولې وي چې کومې د کفن کپړې وي او خوشبو یې هم لګولې وه او دا ستاسو را طریقه ده څه طریقه ده او په دې باندې ملګري عادت کوي او ورننوتو په هغوی کې نو په حق جنګ کې شهید شوی دی ثابت بن قیس رضی الله عنه د په حق جنګ کې چې هغې ته معرکة الیمامه ویلی کېږي جنګ د یمامه د مسیلمه کذاب سره په هغې کې ثابت رضی الله عنه بیا شهید شوی دی د یو فایده یاده کوي دلته بله مسله علماء کرام دا وایي امام ابن کثیر رحمه الله دا خبره بیان کړې ده وایي چې څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د هغه مخې ته اوازونه اوچتول ناروا دي او د هغه احترام به کې نو دغه شان به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قبر په خوا کې هم اواز نه اوچتي ځکه چې د پیغمبر احترام په موږ باندې لازم دی که ژوندی دی او که په قبر کې دی احترام دغه چې ژوندی او دغه اوس احترام دا دی چې دغه د قبر په خوا کې هم اواز نه اوچتي او ځکه دې کې یو روایت امام بخاري راوړی صاحب ابن یزید وایي زه په دې مسجد نبوي کې ولاړ وم نو چا په کاڼي باندې وویشتم وی چې موقت عمر بن خطاب رضی الله عنه وی ما ته وی چې لاړ شي دغه دوه کسان راوله یو دوه کسان ناست او هغوی اوازونه اوچت کړي وو د پیغمبر په جومات کې سجل کړه اوازونه اوچت کړي وو وی دغه دواړه مال راوله چې راوستي من انتما یو روایت کې راځي من این انتما تاسو له کوم ځای نه
مدینه تاسو؟ وینا نه موږ د طائف نه راغلي یو. وی لو کنتما من اهل البلد لاوجعتکما، تاسو که د مدینه وی کنه ما وهلی، ما دل سزا درکوله. ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم، تاسو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جمعات کې आवाज اوچتوي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم احترام داري چې داګه د وفات نه بعد به هم داګه د قبر په خوا کې आवाज نه اوچته. دغه کالو نه هم کال او د دې ابتدایي ورځې وي، وفد راغی د بنو اسد ابن خزیمه، دا هم غټ خاندان دی. او ما وی کنه دا کال د څه کال دی؟ د وفدونو کال دی. و ابو تاسو یعنی ډیر وفدونه راغلي دي. موږ به ته مشهور ذکر کوو. یو وفد پکې دا راغلی او په دې کې ښه مشران کسانو: حضرمي ابن عامر، ضرار ابن الازور، وابصاء ابن معبد، نقاده ابن عبد الله، او طليحاء ابن خويلد. طليحاء ابن خويلد، دا طليحاء چې دی ګوره اسلام قبول کړی دی، بیا مرتد شوی. او صرف مرتد شوی نه، د نبوت دعوه هم کړې وه، وایي زه پیغمبر یم. او بیا توبه ویستې او اسلام ته راواپس شوی. او دا قصه به انشاءالله موږ بیانو تفصیلا چې کله موږ د 10 کال واقعي بیانو، پای کې اخرني واقعاتو کې به دا تفصیلا بیانو انشاءالله. تاسو ته یاد دی چې دا په دې ټیم کې دوی راغلي وو. دوی چې کله راننوتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په جومات کې ناست وو، دوی د مسجد نبوي ته رالو، نو سلام یې واچو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړې. نو دوی کې د حضرمي خبره شروع کړه، ویا رسول الله انا شهدنا ان الله وحده لا شريك له وانك عبده ورسوله. اې دا الله پیغمبره موږ دا گواہی کوو چې الله یوازې د عبادت حقدار دی او ته یقینا د الله پیغمبر او بندې. او ګوره موږ ته پسې په خپل راغلی یو، موږ ته پسې په خپل راغلی یو. تا ګوره په موږ پسې څوک نه دي رالیږلي چې موږ له دعوت را کړې. او موږ ګوره تا سره جنګونه هم نه دي کړي څنګه چې عربو تا سره جنګ کړي. او موږ ګوره کمزوري هم نه یو. قاتلتک مضر قوم والا تا سره جنګونه کړي. موږ ګوره د هغوی نه په شمار کې څه کم نه یو. ګوره موږ د هغوی نه څه کمزوري نه یو. ګوره موږ ګوره رالو په تا پسې، موږ رالو تا پسې او موږ رالو ته. او دا خبرې به کوله لیکن اسلام قبول کو خبره ختمه شوه. نه جیوی موږ ګوره جنګ نه دی کړی او تا ګوره څوک رالیږلي نه دي او موږ رالو. الله ایتونه نازل کړو. رب العالمین سوی يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. الله وی دوی اثباتی پتا باندې دا خبره چې موږ اسلام قبول کړي، وته وایي چې دا خبره به نسبتې په ما باندې ګوره. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. بلکې الله دا خبر اثباتی چې د ایمان توفیق دل درکړي. ته څوک چې خپل خبره یادې. قل اتعلمون الله بدينكم. ورته وایي پیغمبره الله ته خپل دین بیانوي چې موږ اسلام قبول کړی کې څه قیسه کوي. په مخه لیږي په مخه لیږي. دا آیتونه په دغه موقع باندې نازل شي او سید اسلام دی قبول کولو خبره ختمه شو. اثباتي سله یو سړی چې دینداری کوي دا د خپل فائدہ ده او کني کې نقصان خپل له الله له نسوک فائدہ ورکولې شي نه ولا نقصان. دا شتي نه سمام شتي. بس مثال یو سړی به درس لرایشي کې ناسو درس بس به چړه کې بس موږ کینو درس الکه سره راځم سب پیټي کول کې. یو سړی د الله په لار کې خرچو کړو به یادوا، یو سړی بل څه عبادت وکړو به یادوا. او موږ چې هلته جومات جوړ کړو، موږ چې کوې وویستو، او موږ چې غریبانو سره، او موږ چې د الله په لار کې، او موږ دا او موږ دغه. الله پیغمبر ته وایي ولا تمنن تستکثر. پیغمبر د خپل کار به ګوره زیات نه ګڼي. الله پیغمبر ته وایي. نو پیغمبر نه څوک دی چې خپل کار به زیات وګڼي. او زما استاد
خطا عبادت چې موږ کوم کوو د الله دا موږ د الله رحم او کرم دی چې موږ له توفیق راکړی شکر وباسئ په دې چې الله چاله د بندګۍ توفیق ورکړي او د دین د زده کولو توفیق وله ورکړي او د دین د بیانولو توفیق وله ورکړي ذکر نه کله سوچ وکړم که نه ورب الکعبه د کعبې په رب درته قسم خورم ځان لاسې داسې ناست سوچ وکړم کله چې الله په دې دومره ایربونو کیربونو خلکو کې موږ له دا توفیق را کړی اگر که د عمل هم کمزور دی خو توفیق یې را کړی د دین د بیانولو د دین د زده کولو د دین د خدمت کولو موږ د باچایانو نه په اوچته مرتبه کې باچایان څه ته وایي چې بلې دومره خلکو کې الله ته غوره کړي نو بیا به ته څه کې خپل عمل به اثباتي او په چا اثباتي په الله اثباتي الله ته وایي چې ما دا کړي دي نه لکه څنګه چې الله وایي بل الله یمن علیکم اثباتنه که کوي نو څوک به کوي الله به کوي چې موږ له توفیق راکړو د دیندارۍ یعنې ډېر داسې ګرځي چې هغوی د توفیق نه میلاوي ډېر داسې ګرځي چې دین د زده کولو توفیق ورته نه میلاوي ډېر داسې ګرځي چې د مانځه او د اودس توفیق نه میلاوي ډېر داسې ګرځي د الله په لار کې پیسې نشي لګولی ډېر داسې ګرځي چې یو دوه خبرې د دین نشي زده کولی نو که اثباتنه کې الله به کوي دا ځکه وفد چې کله راغی وفد بني اسد ابن خزیمه د بنو اسد دا وفد نو دغه ټیم کې د آیتونه نازل شوي دا بنو اسد چې دي په دوی کې ډېر خلک مرتد شوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعد وجه د هغې څه وه دغه طلیحه ابن خویلد الاسدي د نبوت دعوه کړې وه او ډیر پکې د دې طلیحه په دې دعوت پسې روان شي نو په دې ایمان راوړی او دا پیغمبر دی بیا چې کله خالد بن الولید رضی الله عنه ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دور خلافت کې د مرتدینو سره جنگ کو جهاد کو د دوی سره بکیم کړو او دا ټول راګیر کړي اوسم نو سبا کې وجلی شي او بعضو کم چې پاتې شي هغه ټول اسلام بیا قبول کړو ټول به اسلام قبول کړو واپس شي اسلام ته او د طلیحه په خپله چا چې د نبوت دعوه کړې وه دم توبه ویستې او اسلام ته راننوتی او بیا اسلام ډېر ښه شوی و په دغه ورځو کې یو سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې وه یو صحابي لېږلی و الضحاک ابن سفیان الکلابي دی لېږلی و قرطا ته قرطا القرطا دا د بنو بکر قوم یو شاخ دی دغه کسانو پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول میاشت وه او نهم کالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ضحاک رضی الله عنه لېږلی د څه دپاره لېږلی چې د اسلام دعوت وله ورکړي او د ده سره د دې ضحاک سره یو بل کس و الاصید ابن سلمه ابن قرط دوی د دې قوم سره په کوم ځای کې ملاو شو په یو علاقه کې چې هغې ته ویله کېږي زجلاوه دا په دې نجد علاقه کې یو ځای دی دوی چې څنګه ملاو شو اسلام دعوت یې وله ورکړو هغوی انکار وکړو وایي موږ اسلام نه قبلو و دوی سره جنګ وکړو جنګ یې ورسره وکړو او الله هغوی له شکست ورکړو دا اصیت چې پکې و د دې ضحاک سره د نوم ما ولې خاص ذکر کړو دی لړ خپل پلار یې ونیو دا پلار یې د کافرانو سره مقابله کې و د کافرانو سره و د مسلمانانو په مقابله کې یعنې د هغوی په صف کې نو د اسید ورغی د خپل پلار یې ونیو سلمه راګیرې وي نو د سلمه په اس باندې ناسو او ډېر تیز روان نو ده ول دعوت ورکو د اسلام ورته وی اسلام قبول که او زه دله امان هم در کوم څوک درته څه نشي ویلی دې زوی ورته ووی نو هغه دې زوی ته هم کنځلې وکړې او دې دین ته هم کنځلې وکړې نو اسید تیز شو او د دې اس تخپې وویلې د دې اس تخپې چې په توره باندې وویلې نو د اس راولید او د پلار ته هم راولید او د پلار یې بیا نیولی و نیولی چې اوس په دې مسلمانانو کې څوک راشي یو کس په نظر پرېوتو مسلمانانو کې هغه راغی بس خبر نه د قصې نه چې راغی ویلي بس څنګه چې ولیدو پلار یې وله مړ کړو
نو د دومره دا ورته لږ ګرانه وه چې پلار پخپله مړ کړم خو نیولی و چې څوک راشي مسلمانانو کې چې قصه وله ختمه کړي او دې ته وایي ایمان چې کله ایمان زړه ته کوشي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم اے پیغمبره الله وی یو سړی دی په الله ایمان ساتي یو سړی دی په پیغمبر ایمان ساتي یو سړی دی په آخرت ایمان ساتي کېدی نشي الله وی چې دې محبت د هغه چا سره وکړي چې څوک دشمني کوي د الله سره او د الله د پیغمبر سره نن سبا خو خیر محبتونه ټول د پیسو دپاره دي څه دپاره دي په بچو کې کم بچی ډېر خوښي چې چا سره پیسه ډېرې او د بچو هم هغه پلار ډېر خوښي چې پیسې ورسره ډېري دوی له جایدادونه ګټلي او حالات برابري نه بس بیا الله باباجي په ژوند کې الله برکتونه واچي د دین د لاسه محبتونه نه دي ټول دنیا ده تر دې چې د پلار او د زوی رشته هم نن سبا هغه د دنیا د لاسه قایمه شوې ده او ورور خو پرېږده نو چې کوم ورور پرونو کې غریبي اکثر یې څوک تپوس هم نه کوي اگر که دیندارۍ په دیندارۍ وله وایي څه کوو وایي زمونږ د دیندارۍ سره څه کار دا سره خو یې ریالو نه یو تشپاڼې ګرځي او چې مالدار یي نو که دا ورور چې مالي حالت یې ښیي که دا ورور مونځ نه کوي څه نقصان شته نه که دا ورور فلمونه ګوري څه خبره ده نه که دا ورور ګیره خوري څه ګټه خبره ده نه که دا ورور ډمتوب کوي که زنا کوي که شراب څکي که هر څه کوي خو خیر دی وایي خیر دی په دې چې هلته څه تنخواهي مضبوطه ده پیسې ورسره دي جیدادي دی نو الحمدلله زمونږ رشتې او مینه محبتونه هغه د څه د لاسه دي د دین د لاسه دي که زمونږ ورور دی کم پلار دی کم زوی دی کم ملګری دی دا هغه چا سره هم لګي چې الله سره لګي چې الله سره نه لګي والله که سره زمونږ لګي او که دا راته ډېر نږدې وي خو زمونږ سره نه لګي نو دا یو سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې وه یو بله سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې وه هغې ته ویل کېږي سریة علقمة بن مجزر رضی الله عنه علقمه ابن مجزر دا یو صحابي و سبب د دې سریې څه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې دا کسان لېږلي دي چا پیغمبر له دا خبر راوړو چې د حبشې بعض کسان د جده علاقه دا مونږ چې ورته څه وایو خلکو ته ټول نن سبا څه وایي جده یا بعض ورته جده وایي دا په اصل کې جده دی وایي د دې علاقې د دغه علاقې د ساحلي علاقې چې کومې وي دریاب د ساحلي علاقې په دغه ځای کې بعض کسان د حبشې را جمع شوي دي او ارادې ښه نه دي دا خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته راورسېد نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ورېږو علقمه ابن مجزر المدلجي او دا هم د ربیع الاول میاشت وه او نهم کالو 300 ورسره کسان ولېږل دې حبشیانو ته چې څنګه پته ولګېده چې هر مسلمانان را روان دي ورسره 300 کسان دي ټول وتښتېدو ټول یو پکې هم پاتې نه شو نو علقمه چې ځي ته ورسېدو هر څه خالي پراته هېڅ څوک هم نه بس واپس را روان شو په دې لارې کې ورته بعضو کسان ووایي د علقمه ته دی خو مشر و په هغوی باندې وایي که ستا اجازت یې موږ به د سفر لږ په تادۍ سره وکړو موږ خپلو کورونو ته تادي ده تاسو بیا په ارام ځای کې هر څه کوئ هر ځای کې پړاو اچوئ خو موږ به څه وکړو موږ به لږه تادي وکړو هغه وایي ځئ نو یو څو کسان جدا شو د 300 نه دغسې چل وکړو د علقمه په دوی باندې یو کس مشر کړو عبدالله بن حذافه السهمي رضی الله عنه دته وی ته په دوی باندې مشر شي او دې دې ګب شپي سره و د عبدالله بن حذافه سو لګب شپي خوش مزاج و په لار کې دې کسانو په یوځي کې پړاو واچو کوم چې جدا شو دوی پړاو واچو ووري ولګو ځان یې ګرمو را ګرمو نه چې جمع موسم یخو او څه خوراکي پم تیارو نو دی عبدالله ورته وی زه ستاسو امیر یم که نه یم هغوی یاو وی پیغمبر ویلی چې د امیر به منی داسې ده که نه ده وی یاو
نو پیغمبر ویلي چې چا د امیر ومنله هغه زما ومنله وی دې سیده که راغوی نو زه چې استاسو ته سیم کوي به او یو کوي ځکه ته خو امیر او پیغمبر ویلي چې د امیر خبره به منئ نو بس وی زه تاسو ته دا وایم چې دې اور ته ودانګئ دا کوم اور چې بل کړی دې ته ودانګئ ځکه چې هلته خو د امیر خبره منل څه دي لازم دي نو تاسو به اوس دانګئ عباس پکې خفه شو راپاڅېدو څه ناشنا خبره وکړه وإنما فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار من چې د پیغمبر خوا د تښتېدلي و په هغه مې ایمان راوړی خو د دې اور نه تښتېدلي و ته بیا موږ اور ته ورچې موږ خو وایو چې الله هم د دې اور نه بچ کړي او ته په دنیا کې اور ته ورچې کسان غوسه شو بس پکې پاڅېدو خبرې ګرمې شو هغه ورته امسکو علیکم انفسکم ځان کنټرول کړئ انما كنت اضحک ما سې مذاق کوو تاسو سره رالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه یا رسول الله دې څه قصه وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که دې اور ته څوک ننوتی وی نو د قیامته پورې به په اور کې سوځېدی لا طاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی د مخلوق خبره به صرف په هغه خبرو کې منلی کېږي چې هغه المعروف کې راځي یعنی د شریعت موافقي د شریعت خلاف نه داسې قسمه خبرو کې به خبره منلی کېږي کمې خبرې چې د شریعت خلاف وي په دې کې به د امیر خبره هم نه منلی کېږي دا خبره خو د شریعت خلاف ده دا خو خودکشي ده دا خو ځان وجل دي او خودکشي چې څوک وکړي ځان په څه طریقه مړ کړي د سزا دغه ده چې په دغه طریقه به ځان مړ کړي بیا به ژوندی کېږي بیا به ځان مړ کړي بیا به ژوندی کېږي او دغه سزا ده نو یو پکې دا قصه راغلې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې پسې چې کومه میاشت ربیع الاخر چې ورته وایي ربیع الثاني په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب رضی الله عنه ولېږو د یو بت ته ورانولو دپاره هغه بت ته ویل کېږي الفلس او دا د قبیله طی یوه قبیله وه مشهوره ډېره مشهوره قبیله د عربو د دوی مشهور بوتو او غټ بوتو پیغمبر صلی الله علیه وسلم علی بن ابي طالب کو دغه سره یو نیم سل کسان کړو او دا یو نیم سل ټول په انصارو کې سل اوخانو 50 اسونو او دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېږلو ورځي نو سحر ټیم کې دوی عمله وکړه په دې قبیله طیبانی دغه د هغوی بوتو کنه سحر راختو چې دغه ټیم کې په عمله وکړه دغه بوتي وران کو او قیدیان تیم راوستو مال تیم راوړو بیزی ګړي تیم راوستي په دې د کوم قیدیان چې راوستي وو په دوی کې یو زنانه وه صفانه بنت حاتم صفانه او دا د عدي بن حاتم رضی الله عنه خور ده او د حاتم الطایی خو من تاسو اورېدلی که نه د عربو مشهور کریم دا د هغه لور ده او دا قبیله طی ده که نه دا زنانه به کوم راوستی شو او د دې رور چې عدي بن حاتم چې بیا اسلام قبول کړ او صحابي ته جوړ شو هغه لاړ شام ته وتښتېد او په دې طریقې سره علي بن ابي طالب رضی الله عنه هغه بوت څه کو هغه ختم کو څه نوم د بوت فلس او هغه ځینې قیدیان هم راوستو او هلته د هغه ځینې بیزي ګډې هم راوستې او سامان یې هم راوستو سامان یې ته هم راوړو عدي بن حاتم الطائي رضی الله عنه د اسلام څنګه قبول کړی د دې وضاحت حدیث کې داسې راځي او په دې باره کې روایت شته عدي بن حاتم رضی الله عنه بخپله وی چې کله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شهسواران رالو کنه 50 اسونه او سل اوخان یو نیم سل کسان دي علي بن ابي طالب مشر دی وی چې کله زورور شو په دې قوم باندې نو زه وتښتېدم شام طرف ته لاړم نو بعض کسان یې قیدیان کړو په هغه قیدیانو کې یوه څوک وه د هغه خور وه صفانه سبحان الله چې کله دا قیدیان راوستی شو که نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو
د قیدیانو ته داسې کتو قیدیان چې په صف کې ولاړو نو د دې دغه دا خور چې و د عدي بن حاتم رضی الله عنه دا ډېره تکړه ښځه وه ډېره جبوره ښځه وه هغې خبره شروع کړه وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره هلک الوالد پلار مې مړلی ګورې پلار زما څه دی مړلی وغاب الوافد او په ما پسې راتلونکي او زما خیال چې ساتي نو هغه رانه غیب شوی دی څوک یادوي رور یادوي رور ګوره تښتېدلی دی فمن علی خره سره وکړه من الله علیک الله یې تا سره ښه وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته من وافدو کې څوک دی دا چې تا پسې به راځي او ستا خیال یې ساتو وایي زما رور عدي بن حاتم ها الذي فر من الله ورسوله هغه د الله او د الله د پیغمبر نه چې تښتېدلی دی هغه عدي دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ څه جواب یې ورنه کړو بله موقع باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی قیدیان ناستو دا بیا پاڅېده ویا رسول الله هلک الوالد پلار ګوره زما مړلی رور تښتېدلی فمن علی خره سره وکړه الله دې تا سره ښه وکړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم اقشر خبره ورته بیا وکړه وی هغه رور دی دی هغه چې تښتېدلی د الله نه او د الله د پیغمبر نه تښتېدلی په دریم پیر چې بیا ولیده نغی بیا دا خبر وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته قد فعلت ته چې شوی دقې شان مې وکړو ته ما ازاده کړې خو یو کار به دا وکړي تادي به نه کوې ګورې مدینه کې ښه په ارام اوسېږي ته هېڅوک څه نه وایي دا اخلاق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نن سبا چې د خنزیر او د شادو د اولاد راولګي او په هغه پورې مذاق کوي او د هغه په اخلاقو پورې دوی خبر نه وي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوی نه بس وایي دا د دهشتګردو مذهب دی او دا د زناورو مذهب دی زموږ مذهب ویې نه راشه که نه څنګه اخلاق دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه اخلاق دي د صحابه کرامو او بیا د دیندارو خلکو د اوسه پورې چې یو دیندار انسان ولاړي په لاره باندې نو به ته به مطمئن یې چې یو سړی د الله نه یېرېږي که دې خور دغه ځای کې پرېښوده که دې مور پرېښوده که دې لور پرېښوده ورب الکعبه یقین به دي چې زما خور دلته په څه ده په امن کې دی ځکه چې دا سړی یېرېږي د الله نه یېرېږي خو سړی د هغه چا نه چې څوک نه یېرېږي د الله نه د الله نه چې څوک یېرېږي د هغه نه څه یېره خو د الله نه یېرېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تادي مه کوه مدینه کې اوسېږه که څوک درته میلاو شو ستاسو د قوم او ته یې بویي ستاسو علاقو ته نو بیا ښه په ارام لاړه شه خو چې څوک نه یې میلاو شوی نو ځه مه هغه یې صحیح دی په دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لاړو یو سړی دغه ځای کې ولاړو وی علي بن ابي طالب رضی الله عنه راغی په دې صفانه پسې وی سلیه حملانا د دې پیغمبر نه د سورلۍ سوال وکړه ماله سورلۍ راکړه ته خو به واپس ځې خپلې علاقې ته تا له سورلۍ پکار ده سامان پکار دی ده ته ووایه او داسې انسان لکه څنګه چې باز وایي وی لا ټکی د هغه په ژبه کې نه و که چېرته دا کلمه نه وي هغه به لا د سره ویلی نه وي دا د هغه په خوی کې نه و چې یو شی ته وګوړه هغه وایي نه راغله یا رسول الله زه خو به ځم خو سورلۍ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکی شو وی سورلۍ او د سورلۍ نه زیات بدله درکړو سورلۍ کپړې سامان چې څه وه ټول یې وله ورکړو دا لاړه په دغه پسې ډایرک شام ته لاړه په چا پسې رور پسې ډېره نره ښځه وه د حاتم طیي که و خو زه به تاسو ته هغه لږ یو څو خبرې بیان کړم ډېر مشهور انسان په عربو کې بلکې عجم هم پېژني د هغه بچي او د هغه وي دوه زامنو او یو لور و دی لور و او دغه زوی دی عدي او یو بل مو داسې ویلی کېږي تاریخ کې وی چې کله دا ورله د خپل رور یې ولیدو وی لقد فعلت فعلة ما كان ابوك يفعلها تا خو داسې کار کړی دی رور ته وی چې ستا پلار چې ته دا کار نه دی کړی وتښتېدې دا کومه طریقه ده ستا چې ته تښتې نو هغه ورته وی څه راته ویې ډېره هوښیاره ښځه وه مشره ښځه وه بوډۍ
ورته یې ویې لاړ شه که پیغمبري چې خو خپل ځای ته ورسېدي ایمان به پرې راوړي او که باچا یي نو هم زور ورسره ډېر دی ته به بچ شي هر طرف ته ستا څه دی خیر دی پکې فایده له لاړ شي هغه وایي صحیح عدي بن حاتم په خپله وایي زه رالم مدینې ته وایي چې څنګه راننوتم که نه جومات ته راننوتم عدي بن حاتم خو مشهور سړی و د مشهور سړي زوی دی وایي چې څنګه راننوتم هغو خلکو وکتو جاء عدي بن حاتم عدي بن حاتم دی عدي بن حاتم او جومات کې شور شو او یو ښایسته غونته کې انسان وی ناست داسې ښایسته انسان چې وصف د هغه نه بیانولی کېږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زه ور د هغه خوا ته کېناستم وی ما ته وی چې ته عدي بن حاتم یې ما یې چې تښتېدلی ته یې د الله او د الله د پیغمبر نه او وی زه تښتېدلی وی راځه وی کور ته یې روان کړم وی ځو کور ته کور انزل الناس منازلهم یو روایت کې راځي هر سړي له به هغه مقام ورکړې کوم چې د هغه دی دا غټ سړی دی د بعضو خواله چې مشران کسان راشي که کشران راشي که مخوریز راشي که عام ټولو سره د معامله صحیح یو شی نه اوس ستا بیټک ته یو عالم راغی ستا بیټک ته یو امیر راغی ته به دواړو یو شان قدر کې یو مشر سپینګیری راغی د جرګو سړی راغی د قبیلې مشر راغی یو عام سړی راغی ته به دواړو سره یو شان معامله کې نه انزلوا الناس منازلهم هر سړي سره خپله معامله ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته راځه عدي راځه وایي زه اوس په لاره کې په سوچ کې یم چې دا پیغمبر دی که دا باچا دی یا خو دی پیغمبر دی رښتینی او یا دی څه دی باچا دی بس باچایي ده زوري دی یو بوډۍ ورته اواز وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فاستوقفته امرأة ضعیفه کمزورې ښځه وه بوډۍ ښځه وه هغې ورته اواز وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورغی او ولاړ هغې ورته خپلې خبرې کولې وی ما په زړه کې وایي چې د باچایانو خو دا خوی نه وي د باچایانو خوی هغه داسې نه وي باچا دې ښځې ته داسې ودرېږي او بیا دې ورسره ولاړي داسې عجز او زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کله کور ته ورسېدو یو بالغ یې راواغېستو ما ته وایي چې عدي کښېنه په دې بالغ باندې وایي ما چې نه تاسو کښېنئ وایي چې نه ته کښېنه بالغ باندې او په خپله په ځمکه باندې کښېناست وایي ما چې دا باچا نه دی دا د باچایانو خوی نه دی داسې عجزه انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم عدي ته وایي ته په بالغ باندې کښېنه او هغه په ځمکه باندې کښېناست وایي ما ته یې وایي چې عدي ته ولې تښتېدلی د لا اله الا الله نه څه چلې چې ته دې نه وتښتېدې ته د دې ټکي نه وتښتېدې الله اکبر چې الله لوی دی نو ولې د الله نه لوی څوک شتي څه عدي اسلم تسلم اسلام قبول که په سلامتیه کې به دا مختصره خبره ده وی ما ورته چې زما خپل دین دی زه څنګه دین پرېږدم وی ما ته یې وایي چې ستا دین زه ستا نه ښه پېژنم عدي ته یې څه ووایي ستا دین ګورې زه ستا نه م ښه پېژنم وی ما ورته وایي ها څنګه وی ما ته وایي چې الست من الرکوسیه ته رکوسي مذهب باندې نه رکوسي مذهب دا یو دین دی چې نصارا او صابئینو په منځ کې دی داسې لږ جدا غونته کې مذهب وایي ته دغه مذهب باندې نه وانت تاکل مرباع قومک ته مرباع هم خوري د خپل قوم مرباع څه ته وایي جاهلیت کې دا طریقه وه چې کله به غنیمت واغستی شي یو جنګ کې نو څلورمه حصه به ترې مشر اغسته څلورمه حصه به مکمل د چا وه دا به د مجدي ته مرباع وایي ته وایي د خپل قوم نه دا م خورې وایي زه غلی وم ځکه چې زه خو خورم دا خبره هم د ده صحیح وه چې زه رکوسي یم رکوسي مذهب باندې یم او دا خبره هم صحیح وه چې زه مرباع خورم وایي زه غلی وم وایي ما ته یې داسې وکتل وایي چې فإن هذا لا يحل لك في دینک ستا په دې مذهب رکوسي کې دا مرباع خوراک ولې جایز دي څه ته په خپل مذهب هم برابر نه روان چې ته زه په دین باندې یم سبحان الله داسې جواب یې ورکړو
ته وی رکوسی او مربا خوري او خورم مربا، نو دا خو ستا په مذهب کې حرام دي، ته څنګه د خلکو نه څلورمه برخه اخلي؟ وی چې دا خبره وکړه نو سخت ذلیله شوم زه د پیغمبر په مخ کې، او بس زړه ته مې دا خبر راغله چې دا خبرې د عام چا نه دي، دا سړی پیغمبر دی. وی بیا ما ته دا ووي چې ای عدي، ته څه وایې چې د سره دا خلک کمزوري دي، او ته څه وایې چې د سره دا خلک غریبانان دي؟ په الله دې قسم خورمه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووي یو داسې وخت به راشي چې حیرا علاقه چې د حیرا د دې نه به یوه ښځه روانه شي او د الله کور ته به ځي یوازې، او نه به یېرېږي، صرف به د چا نه یېرېږي؟ د الله نه. داسې امن به راځي. او د کسرا باچا دا خزانې به م الله موږ له راکوي. وی ما ورته وایي چې کسرا ابن هرمز یادی؟ هغه کسرا باچا وي؟ ما ورته وایي چې او دغه خزانې به او دا مالونه به دومره ډېر شي چې څوک به قبلولو والم نه وي. عدي بن حاتم په خپله وایي دوه مې لیدلي دي او په درېیمه مې یقین دی، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي. په خپله وایي ما لیدلي دي چې د حیرا علاقې نه ښځه راوتې ده، یک یوازې مکې ته تلې ده، او د مکې نه بیا واپس خپل علاقې ته تلې ده، او صرف په د الله نه یېرېدله، بل چا نه به نه یېرېده. او دا مې ولیدو، بلکې زه په خپله په هغه کسانو کې ومه کومو کسانو چې د کسرا خزانې فتح کړي دي، او په دې درېیمه مې وایي یقین دی په الله مې د قسم وي، ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده. اسلام قبول کو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ډېر عزت کو. ولې به ډېر عزت کو؟ مشرانو کې، او دا به وي اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه، د یو قوم عزتمن چې راشي نو عزت یې کوئ، د یو قوم عزتمن چې راشي نو څه یې کوئ؟ عزت یې کوئ. بیا د دې تپوس وکړو د عدي خپل پلار باره کې، وی یا رسول الله زما پلار یو مشهور سړی، وی هغه به مسکینانو له ډېر خوراک ورکوو، غلامان به یې زادول، الله به له دې څه اجر ورکړي؟ وی نه، هغه داسې څه غوښتو چې ورته میلاو شو، یعنې هغه په دې باندې صفت خپل غوښتو، خپل شهرت یې غوښتو، هغه ورته میلاو شو، اجر په دې نه میلاویږي. حاتم الطائي دا ډېر مشهور انسان تیر شوی دی په عربو، اخري یو څو منټه کې د باره کې ته خبرې کو. او د دوی دا قبیله د طي دا ګورې د عربو مشهوره قبیله ده چې دا په شمال د جزیرة العرب کې راځي، او نن سبا غزي ته څه ویل کېږي؟ حائل. هي سعودي عرب دا حائل، دا دې علاقې و. او اوس هم هلته لاړ شئ د حاتم طائي قصر هلته موجود دی، خلک ځي اوس هم سیل له څوک لاړ شي ګوري، او قبر یې هم هلته شته. او دا ډېر مشهور شاعر و، خو مشهور په سخاوت کې مو مورې سخته کریمه ښځه وه، ډېره بې انتها، د دې مور نه دا صفت یې زده کړی و. او ځکه عرب متل کې دی یادوي پلانې داسې سخي دی لکه حاتم طائي، دا ډېر سخي انسان. د دې د سخاوت قصې ماته ډېرې زیاتې یادې دي، خو وخت په ختمېدو دی، صرف دا یاده کوي د به روزانه لس اوښانه للول د غریبانو لپاره، روزانه لس اوښان، دا د طریقه وه، روزانه لس اوښان. او اوس هم لاړ شي حایل کې دغه قصر وګورئ، په ډېر دنګ ځي باندې دی، دی په خپله دغه ځای کې اوسېدو، وایي چې زما دا کور خلکو ته ښکاري چې راځي. او عرب وایي که نه چې کله داسې څوک سخي که نه، وایي د پلاني کور د کلي په منځ کې دی، په رښتیا د کلي په منځ کې نه وي، خو معنی څه ده؟ خلکو ته معلوم دی، خلک ځي راځي. لکه یو نیم سړی داسې چې نه به کور ویني، نه به میلمستیا ویني، نه به راشه ویني، نه به درشه ویني، او بس الله بخیره. یو نیم سړی د کور کلي په منځ کې دی، څه معنی ده کلي منځ کې؟ خلک ډېر ځي راځي، هر سړي ته معلوم دی پلاني کور کوم ځای کې دغه ځای کې دی که نه. کله عرب داسې وایي د پلاني د کور دروازې دنګې دي، ای څه معنی ده؟ یعنې قسمه قسم خلک ځي راځي. کله خلک داسې وایي د پلاني په کور کې ایرې ډېرې دي، هر وخت اور لګېدلی مېلمانه، دا د عربو داسې متلونه یې وایي. که داسې هم وایي
وی د پلانی په کور کې چې شور شي نو اوښان هم یریږي. د دې څه معنی؟ اوښان یریږي چې موږ به اوس حلالوي. او دا د ځوانانو قیسې دي. چا ځوانانو چې کور یې منځ کې او کور یې معروف وي او کور کې یې ریړي نن سبا ډېر لږ دي. زموږ پښتنو کې هم دا صفت و خو اوس په کمېدو دی. او سبحان الله پیسې ډېرېږي بخل ورسره ډېرېږي. پخوا مشران زموږ غریبانانو اکثر غریبانانو خو ډېر سخاوت والا خلک وو. دې حاتم طیب پسې یو پیر یو ښځه راله د شپې ولې ورته وټکوه او سره ماشوم و جړلې. هغه ورته څه خدمت وکوي ماشوم جاړي. نو هغه خپلو کسانو ته وایي که څه بیزه ګډ حلالې ولاړې حلاله کړې وله. هغوی څه نشته. وی اوښانو کې وله څه شی حلاله کړي. وی نشته اوښان هم نشته ختم شوي دي. خو هر څه چې ستا مخې ته راځي ته یې حلالوي. د ده سره یو اس و ډېر معروف چې په ده پسې به لرې نه خلک راتلو ده ته به وایي دا اس په موږ راخرڅ کړه. نو بیا خپلو خادمانو ته وایي دغه اس ول حلال کوي. هغه اس یې صرف د یو ماشوم دپاره حلال کړی. دا دومره سخي انسان او دا سخاوت اوس هم په دې عربو کې ډېر دي او دی هم د دې حایل دغه علاقه یې ده. اوس هم دا ډېر سخي خلک دي او ښه سخاوت پکې دي. نو الله دې سخاوت په موږ کې پیدا کړي. ډېر ښه صفت دی ډېر ښه صفت سخاوت. نو عدي بن حاتم دا د ده زوی دی. عدي د حاتم طی زوی دی. که چېرته الله داسې یو موقع راکړه ځان له نو انشاءالله یو ورځ به ته د حاتم طی د دې سخاوت ډېرې قصې بیان کړم. ډېر ناشنا سخاوت و ده. خو دلته مې صرف تاسو ته یادوله چې حاتم د ده سره عدي د دې حاتم طی زوی دی. عمر بن خطاب رضی الله عنه به د ده صفت کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د ده ډېر اکرام کو. او دی 8 هجري کې بیا وفات شوی دی او 6 کاله عمر کې وفات شوی دی. 6 کاله عمر کې د عدي بن حاتم رضی الله عنه وفات شوی دی. نو په دې باندې به اکتفا وکړو او انشاءالله باقي چې کوم واقعات دي او کوم وفدونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا له راغلي دي باسریې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي د هغې وضاحت به م انشاءالله پر روان درس کې کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ د پیغمبر په نقش قدم روان کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.